ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار د خدای لاره زموږ لار مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم ټول په سر لیدل تتم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی دا مو چم دا مو کلی د چم کلي د ډرامې په تیر لړ کې مو واورېدل چې د میربت اکا میرمن پاڼې هوډ کړی چې د خپل څښتن اتلولي به ساتي او د دغه هوډ د سرته رسولو لار دا ګڼي چې میړه د کلي د خیر ښېګڼې کارونه وکړي د دې ترڅنګ اتل او پلوشه په دې غږیږي چې د اتل د ګمان سره سره د پلوشې غېږه ډکه نه شوه چې ولې خو د دې ولې ځواب د اتل سره نشته ښایي کوم ډاکټرې ځواب ولري بلخوا د اختري میرمن خپلې لور ډیوې ته وایي چې د پلار خزانې دې ټولې له دې قربان شي خو اختری ورته وایي چې پردي مالونه مه خیرات کوه راځئ چې دا نوی لړ را پرانیزو پاس په کمره ولاړه ګله نصیب د چای او به زه درخېژومه پاس په کمره ولاړه ګله نصیب د چای او به زه درخېژومه پاس په کمره نصیبه وسوځې لمبه شې تنده یا مات شې تا کې څه لیکلي دي نه پاس په کمره نصیب زما یا مې د یار دی پور دې وسوي او دغه دواړه نصیبونه پاس په کمره ولاړه ګله نصیب د چای او به زه درخېژومه پاس په کمره ګل خانه او ګل خانه مولانا صاحب تاسو هو ګل خانه زه یم خو ته څنګه شنو فصلونو ته ټپې وایي مولانا صاحب د جبر او اختیار په فلسفه د ځان پوهولو هڅه کوم د جبر او اختیار مسله ډیره ستونزمنه مسله ده او ډیر فکر غواړي خو دا ډیره ښه خبره ده چې سړی د خدای په کائناتو فکر وکړي ځکه د فکر درجات د ذکر له درجو ډیر لوړ دي مولانا صاحب تاسو دا ور دلته د غره په لمن کې څه کوئ زه د سهار د لمانځه وروسته دلته د غره لمنې ته راځم نو دلته څه کوئ فکر کوم د لوی خدای جل جلاله په صفاتو کې فکر کوم او د ځان پیژندلو هڅه کوم نو مولانا صاحب تر اوسه مو ځان څومره پیژندلی ګل خانه ته د دا یوه پښه اوچته کړه ها دا د اوچته مې کړه اوس دا بله اوچته کړه دا بله پښه هم اوچته کړم هو نو دواړه پښې اوچتېږي څه ما ځان همدغومره پیژندلی له زرهاوو هڅو او کوښښونو وروسته هم دواړه پښې نشم اوچتولی مولانا صاحب دا خو د جبر او اختیار ترمنځ د انسان د خپلواکۍ او ګوډاګیتوب ترمنځ د اړیکو ډېر ښه مثال نه دی هو ډېر ښه مثال دی او دا مثال د جبر او اختیار په هکله د نن څخه 1400 کاله وړاندې حضرت علي کرم الله وجهه ورکړی دی د دې معنا دا نه ده چې انسان څومره خپلواک دی همدومره بېواکه او ګوډاګی هم دی او چې څومره بېواکه او ګوډاګی دی همدومره خپلواک او آزاد هم دی نو دغه ازادي له انسانه چا تروړه دی دغه ازادي له انسانه دې ضرورت اخیستې چې د نړۍ د نظام چلولو لپاره نظم ته اړتیا ده او که انسان خپلواکه شي نو نظم به رامنځته نه شي نه ځکه چې دنیا د بې ضرورته قراردادونو ځای نه دی که نظام رامنځته کېدی نو انسان ته به خپلواکي ورکړل شوې وه او د دغې نیمه خپلواکي او نیملاسې بري لپاره د ټول کومه تله نشته شاید وي خو موږ پرې ځکه نه پوهیږو چې انسان لا د خپلې پولې پورې نه دی رسېدلی دا انسان چې تر سپوږمۍ ورسېد او د مریخ په تکل کې دی هو دا ځکه چې امکان لري دا وروستی برید نه وي
د انسان لاس تر دې هم ډېر غځېدلی شي. خویندو ژوند ته به پښې نه غځوو، لاس به د ژوند په لوري غځوو. دا لاس ته چې خوځېدلې ژوند ته ښکلا ورکوي. پلوشې لورې، دا په دوړو کې خبرې مه کوه. ډنګ پیلې یې ووایه چې لاس په څه وخوځوو؟ په کارونو. لاسونه به د کارونو په لور غځوو، ځکه چې لاسونه یوازې په نکریزو او بنګلو نه، په کارونو ښکلي کېږي. نو کارونه کوم دي؟ څه کار وکړو؟ د کور کارونه خو زموږ ژوند دی، هسې یې هم کوو. د کور د کارونو ترڅنګ نور ډېر کارونه هم شته چې ښایي وکړو. ګل مکۍ ترور زرغونه خور رښتیا وایي. خان صاحب او اتل خان د کوم سوداګر سره خبره کړې ده. پلوشې خور څه خبره؟ زرکې خوري هغوی د سوداګر سره خبره کړې چې د کلي نجونه به ورته کورونو کې ګنډل کوي. د څه ګنډل؟ په یوه ټوټه به ګلونه جوړوي، د ټټر په ډول به یې جوړوي، او بیا به یې سوداګر وړي او نجونو ته به د هغوی د کار مزد ورکوي. دا خو بیا ډېر ګټور کار دی. هو، یوازې دا نه چې د کلي په سلګونو نجونو ته به یو ښه ګټور کار په لاس ورشي، بلکې زموږ د کلي هټیوال به هم ګټه وکړي. هټیوال به څه ګټه وکړي؟ په سلګونو نجونې به ترې تارونه او ټوټې واخلي. نو د خلکو د پیر ځواک به پیاوړی شي او د دې ګټه به هم هټیوالو ته ورسیږي. یوه بله د ارزښت وړ خبره دا ده چې کار په ټولنه کې د انسان ځای او زیږی ټاکي. هو زرکې خور، دا هم ډیره د ارزښت وړ خبره ده. که ښځې ځانونه د ټولنې د ګټورو او مرسته کوونکو غړو په ډول ښکاره کړي، نو ډېرې ټولنیزې ستونزې به هم هوارې شي. هو، زموږ د بدمرغۍ یو لامل همدا دی چې موږ خپله فکر کوو چې د سړو په پرتله د ډېرو کمو کارونو د کولو وړتیا لرو. او زموږ د نجونو کارونه به یوازې په ګنډونو او ټټرونو باندې تر ګلونو جوړولو پورې تړلې نه پاتې کېږي. په دې نړۍ کې داسې ډېر کارونه شته چې ښایي ویې کړو. پوردلیه، اوس د دې وخت را رسېدلی چې ښایي ځینې کارونه وکړو. ګل باز خانه، زه ډېر خفه یم، بلکې فکر کوم چې د نړۍ نظم له منځه لاړ نه شي. وایم منم د مستانه، دا له څه وخت نه فلسفي شوی چې د نړۍ د نظم فکر د سره پیدا شو. پوردلیه، غم او ډېر فکر فلسفي کړم. مستانه، ښکاره خبره کوه. ستا د تور غر غوندې تور زړه ته غم څنګه لار پیدا کړه؟ تاسو ویرې ته په کوم نظر ګورئ؟ نړۍ د سرو او خړو سترګو ترمنځ ولاړه ده. وایم منم د ګلباز خانه، ستاسو د دواړو خبرې ډېرې ګرانې شوې. اورېدونکي مو څوک دي؟ پوردلی چې سر کې بوس پراته دي، تش بوس، داسې بوس چې د نړۍ اخړولو لپاره نه پکارېږي. پوردلیه، سرې سترګې پېژنې؟ دا وګوره، دا سرې سترګې. وایم منم دي، ومې لیدې، سرې سترګې مې ولیدې. او خړې سترګې دې لیدلې؟ هو، لکه د انځرګل سترګې چې مري او حیرانې اوړي. نو دا نړۍ د دوه سترګو ترمنځ ولاړه ده. که دا سترګې نه وي نو هغه سترګې نشته. او بیا نو پوه شه چې دنیا کې نظم له منځه تللی. هر سړی به من وي او هر سړی به د خپل زړه بادشاه وي. ګل باز خانه، زه هم دې غم فلسفي کړم. همدې غم د فکر زغم راکه او فکر مې سترګې پرانیستې. مستانه، تر څو چې ګلباز خان ژوندی وي په دې هکله هیڅ فکر مه کوه. پوهېږم ګل باز خانه، خو ستا فکر دې اړخ ته راړول غواړم چې 2 ځلې پوردلی په اختري پسې لاړ او تش تور راغی. همدې ته زما فکر ده مستانه. او که دا حالت همداسې وغځېږي نو ډېر زر ده چې څوک د ګلباز په وینا پیاز هم ونه ژوي. مخکې مه ځه مستانه، خوله دې بنده کړه، خو دا ټایپ واخله او د ځواني مرګ عجب خان په ځواني مرګ درشلي د دروغجن سهار په وخت غلی کېږده او ترې راځه، وپوهېدې. او د دې ګټه؟ د دې ګټه دا ده چې وی جنګوه او حکومت پې وکړه. یعنې نو داسې په لر او بر کلي؟ هو، لر او بر کلي به په خپلو کې ونې کړي، د ویرې او وحشت تیارې به خپرې شي. او موږ د ښاپېره ګلونه خو په تیارو کې یو او په تیارو پایو. دا ډرامه رحیم الله بشارت لیکلې
او اغلی لیلا فروزیرک درته وړاندې کړه. د ډرامې تخنیکي ملګری یې محمد رفیق و. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه ستاسو ده او ستاسو په نیوکو لا ښکلې کیدی شي. هیله ده خپل لیکونه له موږ ونه سپموئ. زموږ پته ده د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروګرام یا اپپ د راډیو له لارې د ښوونکو د روزنې څانګه د MSS دفتر کور شمیره 114 د برېښنا کوټ تمځای د کلولپشتې لوی سړک کابل افغانستان. تر راتلونکې خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضریږو، تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارو. ښاد او آباد اوسئ. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. ژوند مو زده کړه ژوند مو کار د خدای لاره زموږ لار. د خدای لاره زموږ لار. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. مینه د آدم پلو ژوند په هر قدم پلو. ټول په سر لیدل ته تم دا مو کلی دا مو چم.